او په دې کې هغه چوړیل راوځي او دغه باندې جادو واپس وکي او دغه پخپله چوتیږي او راغړیږي. په یو ځنګل کې په ګوبا کې به دغه د ډانچو والا انسانان اوسېدله چې ټول یو رنګه وو او دغه به خلکو ویل چې دا ډېر پخوانی مخلوق دی او د غیسه د سونو هیڅ کمی هم نه و او خزانې او سونې ورڅخه هم بلا شوي او دغه ډېر پخوانی مخلوق او په دغه کلي کې دا خبره خوره وه او هر کس به دا خبره کوله چې موږ دغې ځګي ته لاړ شو او د دغو ډانچو والا انسانانو نه دغه خزانې ځان له راوړو او په دې کلي کې به هر یو کس دا خبره کوله چې موږ به ډېر مالداره شو چې دغه کار موږ وکړو خو ډېره ګرانه ده امپاسیبل خبره ده. او دغه کلي خلک راټول شوي وي 2-3 کسان وي ملګري وي او هغه یو وایي هلکه په دې اخوا ځنګل کې چې ګوپا کې هغه ډانچو والا انسانان دي هغو څخه ډېره سونه د پخواني خلک دي پخواني د هندوانو د وختو ورته دا هر څه پاتې شوي دي نو موږ چې دا 3 کسه لاړ شو نو موږ به مړه نه کړو تاسو څه وایاست ستاسو په دې کې څه رایه ده مال راکئ چې دې پسې لاړ شو او دا خزانه راوړو په 3 کسه به ښه مزیداره تقسیم کړو. که نه لکه دا سوچ دې ښه کړی دی خو خبره دا ده چې هغه به په موږ طاقت وري که موږ به بې طاقت وریو داسې ده چې نه سونه شي او نه یو شی شي او نه بله او موږ ایسته تخته کې هلکه د دې ټولې قیسې علاج ماته معلوم دی او هغلته د سرو بوتان پکې هم دي چې یو شی ته هم موږ راوړو نو زموږ د نوسو او د کړوسو پورې کیږي او ماته په دې اخوا کلي کې یو جادویي پرې معلوم ده جادویي او هغه چې په چا هم جادو وکي نو هغه شان ولاړ وي نه خوځېدی شي په دغې به جادو اثر وکي موږ لا پکار ده چې دغې بابا خواله ورشو او دغه راله یو دم درمل راکړي او په دغې ورچوب کړو نو موږ به په دې وجه تې سونه راوړو. نو دغه د هغې دغه خواله تللی وي دمګري او دغه ټوله قصه ورته وکړي چې موږ له داسې یو دم درمل راکړه چې موږ دغه خلک په دغه ځکي کې ایسته ورته او موږ تې خپل هر څه راوړو ځان له او دغه بابا ورله هر څه ولیکي او ورکي او دغې ګوپا ته ورشي دننه او دغه ولاړ وي او دغه څه بل قسم ژبه وایي ورته لګیا وي دغه ټول په یو مخه او دغه یو بل څه خبرې کوي چې دا سونه دې وړو او دغه ګوپا خو اصل کې پکې یوه خطرناکه چوړیل هم اوسیږي چې قبضه پې اصل کې د هغې وي او په دې کې هغه چوړیل راوځي او دغه باندې جادو واپس وکي او دغه پخپله چوتیږي او راغړیږي او په سر لګي او دغه ډانچې هم خواته ولاړې وي او دغه ډانچې هم خبرې کوي. د ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه د دې سټورۍ دا مقصد دی چې هېڅکله لالچ مه کوئ او د بل د مرګ سوچ هم مه کوئ که نه پخپله به ټول عمر ذلیله یئ. نو زما په خیال د دې سټورۍ نه به هم څه سبق حاصل کړی وي زمونږ چینل وسه لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره ساز شوی دی او د بلې ویډیو راتلو پورې ښه د باد اوسئ.